په میدان کې له پاکستانی مینوالو سره د راشد خان مخ کېدل یو پوښتنه هم ورځواب کړ. سلام امینه خوږو دوستانو ستړي مشئ تاریخ کلیک ته په خیر رالی. که چېرته تاسو زموږ چینل ته نوي نو مهربانۍ له مخې زموږ چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ. د شنبې په ورځ کله چې پاکستان له افغان لوبډلې لوبه وګټله نو راشد خان د لارې په اوږدو کې د پاکستاني مینوالو له جوپې سره مخ شو. هغوی له راشد خان سره له ډېرې مینې انځورونه وویستل او سلفي تصویرونه یې ورسره واخیستل. پاکستانی مینوالو له راشد خان څخه پوښتنه وکړه چې آیا ته به د پاکستان په سوداګریزو کرکټ سیالیو یا PSL کې لوبېږې؟ راشد خان ځواب ورکړ هو زه غواړم چې د PSL په 5م پړاو سیالیو کې ولوبېږم. راشد خان د افغان لوبډلې یو پیاوړی بالر دی، د نړۍ په کچه مشهور دی او د نړۍ په کچه مینوال هم لري. انګلستان، استرالیا، افریقا، ویسټ انډیز، نیوزیلینډ، هندوستان او نورو ځایونو کې مینوال خورا زیات دي. په همدغو ځایونو کې مبصرینو توپ اچونه او فطري وړتیا ستایلې. خو اوس نړیوال په دې ډېر زیات حیران دي چې راشد خان له نړیوال جام وړاندې 4 کلنه کرکټ کارکردګۍ کې ډېر مثبت خو په نړیوال جام کې د توپ اچونه جادو درست کار نه کوي. هغه تر دې دمه په 8 لوبو کې 10 ویکټې هم نه دي پوره کړي او اکانومي یعنې اور او 7 منډې هم لوړې شوي دي. له نړیوال جام وړاندې هغه په 3.0 اکانومي توپ اچونه کړې وه او اوس یې اکانومي له 6 بره ده. افغان لوبډل مشر ګلبدین نایب پاکستان سره له لوبې مخکې ویلي وو چې نن د راشد خان ورځ ده خو د توقع خلاف ډېر ونه سرېده. لوبه هغه وخت لا کواکه شوه کله چې پاکستان په 12 توپونو 14 منډې پاتې وي او هابریاز د راشد خان دوهم توپ د شپږیزې لپاره ولوباوه. اوس راشد خان په مثبت ځواب سره پاکستاني مینوال خوښ کړي خو اسیا جام کې راشد خان د ګوتې په خورولو سره ډېری پاکستانیان غوسه کړي وو. مینه او مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه وکته. د لا نورو ښکلو مطالبو لپاره زموږ همدغه چینل در سره سبسکرایب کولی شئ. تر بلې ویډیو درلوی الله پامان.